چې الله تعالی فرمایي حضرت ابوبکر رضی الله تبارک وتعالی عنہ ته چې ته مه یریږه ان الله معنا، الله تعالی زمونږ سره دی، زمونږ سره په اعتبار د علم سره او امداد د الله تعالی مونږ سره راغلی. دا هغه آیات راغلی دي چې په دې کې د حضور صلی الله علیه وسلم د غار ثور د تکلیف د رسول الله صلی الله علیه وسلم د غار ثور حکایات او مرګرتیا د ابوبکر صدیق ته اشاره راغلی. د حضور صلی الله علیه وسلم ټول صحابه د اعلی ترین خلق راغلی دي د دنیا په سر باندې، خو دا ټول یو شان نه دي. دا صحابه ټول یو شان نه دي. دا مثلا ما تاسو ته ډېره کرته کړې ده. په دې کې د ټولو نه اعلی صحابه هغه صحابه راغلي دي چې کوم د فتح نه مخکې مسلمانان شوي دي. د فتح نه مخکې مسلمانانېدو ته مې مراد دا دی چې کله مکه فتح شوه نو تقریبا ټول عرب مسلمان شو، خو چې مکه نه وه فتح شوې او تکلیف و مصیبتونه و لارې کوڅې بندې وې او څوک مسلمانان شوي دي نو هغه بیا ډېر په اخلاص او په خیر او په تقوا مسلمانان شوي دي. نو چې کوم بعد الفتح دي هغه هم صحابه دي او چې کوم قبل الفتح دي هغه هم صحابه دي، خو مرتبه پکې د قبل الفتح د صحابه ډېره اعلی راغلې ده. بیا چې کوم قبل الفتح صحابه دي په هغې کې نه بیا هغه کسان چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په حدیبیه کې شرکت کړی دی. حدیبیه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمرې تللو او 1300 مساکین فقراء غریبانان د علاقې مجبور او بېکسه خلک راجمع شو او د حضور صلی الله علیه وسلم خوب لیدلی چې مونږ بیت الله ته وردننه شوي یو. هغه خوب بیا یو کال پس راووته ځکه چې عمرة القضا کله وشو نو هغې ته بیا وردننه وتل. خو صلح حدیبیې کې صحابه راولګېدل او د حضور صلی الله علیه وسلم په لاسو باندې یو بیعت وکړو، د مرګ بیعت. عثمان صاحب متعلق پراپیګانډه ګاډه شوه چې حضرت عثمان صاحب خلکو نیولې. صحابه را پاسېدل ډېر په غوسه کې، نیول نه بلکې د شهادت پراپیګانډه یې ګاډه شو چې عثمان صاحب مکې ته تللی هلته شهید شوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم را پاسې ډېر خفه او لاس یې راواغست. الله د هغې نه حکایت کې ید الله فوق ایدیهم، د الله لاس د دوی د لاس نه پاسه دی، یعنې د الله طاقت د دوی د طاقت ته پاسه راغلی دی. او په هغې کې چې کومو کسانو بیعت کړی دی هغې ته مونږ اصحاب الحدیبیه وي. د حضور صلی الله علیه وسلم هغه ملګري چې په حدیبیه کې شرکت کړی دی او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په مرګ باندې بیعت کړی دی، دا په دې ټولو کې بیا اعلی دي. بیا د دین هم اعلی هغه خلک راغلی دي چې چا په خندق کې او په احد کې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا ته خپل سرونه ورکړي دي چې یا شهیدان شوي دي، لکه 72 کسان 2 یا کسان په دې کې شهیدان شوي دي، او یا شهیدان شوي نه دي غازیان شوي دي. خو په دې دواړو صورتونو کې د خندق والا او د احد والا اصحاب په ټولو کې د ټولو نه اعلی دي. بیا پسې اصحاب البدر دي. د بخاری روایت دی، د ابن ماجه روایت دی، د ابو داود روایت دی چې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تعالی د بدر د شپې نه پس د خپلو رحمتونو او د خپلو مغفرتونو اظهار وکړ چې زه اصحاب البدر د نن نه پس څه کوي هغه دې کوي او الله تعالی د دې ټول ګناهونه بخلي دي، رضی الله عنهم ورضوا عنه. بیا د دې اصحاب البدر دم اعلی خلق هغې ته مونږ په خپله اصطلاح کې عشره مبشره وي. عشره مبشره هغه کسان دي چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مته په جمدوني باندې د جنت زیری ورکړی دی. ابو بکر صاحب دی، عمر صاحب دی، علی صاحب دی، عثمان صاحب دی، طلحه صاحب دی، عبدالرحمن ابن عوف دی، سعد ابن ابي وقاص دی،
دا هغه خلک راغلي دي دا په ټولو صحابو کې د ټولو نه اعلی خلک دي چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ته په جمدوري باندې د جنت زیری ورکړي. بیا په دې کې څلور اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم چې موږ ته خلفاء الراشدین وي دا په دې ټولو کې اعلی دي. بیا په خپل منځ کې دا ښکته پورته دي ولې چې د یو پلار بچي وي څلور پنځه نو دا ټول ته یو شان وي نه کنه. کم چې علاوي په اعتبار د علم سره په اعتبار د خدمت سره د استاد چې کم شاګردانی په اعتبار د علم سره په اعتبار د خدمت سره د فوقیت او تحتیت خو په دې راځي. نو په دې څلورو کې بیا حضرت علي صاحب د ټولو نه ښکته یعنی رستو په باطن کې د ټولو نه اعلی او په ظاهر کې په اعتبار د خلافت سره د ټولو نه ښکته او په باطن کې د ټولو نه اعلی. ځکه دا ټولې سلسلې حضرت علي صاحب ته پیر صاحب مبارکه تللي دي. ګورې ښه چشتیه ورته تللې ده، قادریه ورته تللې ده، سهروردیه ورته تللې ده. د نقشبندي یو شاخ هم د بایزید بستامي په ذریعې سره حضرت علي رضی الله عنه ته تللی. نو انوار او برکات ټول د باطن انوار او برکات ټول په واسطې د حضرت علي صاحب سره راځي. خو دا ده چې په مرتبه کې څلورم نمبر دی. موږ د اهل سنت والجماعت عقیده خو نشو ګډوډولی. بیا پسې د هغه نه اوچت عثمان صاحب دی او د هغه نه اوچت عمر صاحب دی او بیا د ټولو نه علی الاطلاق د پیغمبرانو نه وروستو د درجې د پیغمبرانو او د انبیو نه وروستو او د طبقة الانبیو نه وروستو مرتبه د ابوبکر صدیق د عبدالله ابن عثمان نومې عبدالله نه د پلار نومې عثمان دی. عبدالله ابن عثمان ابوبکر صدیق مرتبه راغلی. دا ډېر لوی سړی راغلی. دا ډېر لوی سړی. دا لوی خلک چغې ډېرې نه وهي، کړتې ډېرې نه کوي، چپ ناست دي. د موقع په وخت کې د دوی زور الله تعالی ظاهروي او دا محبوبان خدا وي. د حضرت عمر صاحب د حضرت ابوبکر صاحب روایت دا ډېر کم راغلی. د ابو هريره صاحب د روایاتو شلم هم د حضرت ابوبکر صاحب نه ده کړی. علم یې ګورې یاد ساتئ، قوت العلم، قوت د علم دی د حضرت ابو هريره صاحب نه ډېر زیات راغلی. یعنی چې ابوبکر صاحب یو خبر وکړي او حضرت ابو هريره صاحب یو خبر وکړي، زما په دې خبرو ځان پوهوئ. د صحابو په میدان کې چې به ابوبکر صاحب خبره وکړه، ابو هريره صاحب خبره وکړه، او بیا چې به ابوبکر صاحب او عمر صاحب لا یو ځای شوي او خبره به وکړه. د موطا یوه شرحه ده د علامه ابن عربي المسالک ورته وایي، وایي که چېرته دوه حدیث راشي او په دې دوه حدیثو کې اختلاف راشي نو هغه حدیث باندې به اخذ کیږي په کوم حدیث باندې چې شیخانو اخذ کړی دی. د شیخانو نه مراد ابوبکر صاحب او عمر صاحب راغلی. ابوبکر صاحب او عمر صاحب چې کوم حدیث باندې اخذ کړی دی او کوم حدیث باندې فتوا ورکړی دی او په کوم حدیث عمل کړی دی هغه اعلی دی د هغه احادیثونه چې کوم باندې هغوی عمل نه وي کړی. او بیا چې کوم فتوا د هغې راغلی د ابوبکر صاحب او د عمر صاحب فتوا دا د ټولو فتوو نه قوي فتوا راغلی ده او په دې کې هم د ابوبکر صاحب فتوا قوي راغلی ده. یو بل شان درته راته دا یو شان دا خپل مقصد ته په یو شان ورسېدم. اوس بل شان صحابو ته چې څوک کنځلو کي دا ناکاره سړی دی. چې یو صحابه چې څوک ده وایي چې صحابه کافر دي دا په خپله کافر کیږي. صحابو ته چې څوک کنځلو کي نو دا ناکاره سړی دی. ګوره زه ناکاره سړی استعمالوم او کافر نه استعمالوم. خو صحابو ته چې په اعتبار د کلو سره کنځلو کې ټولو صحابو ته بیا سړی کافر کیږي ځکه چې ابوبکر صاحب پکې راغی. خو چې د ابوبکر صاحب ته یې کنځلو کړو، عمر صاحب ته یې کنځلو کړو یا عایشې صاحب ته یې کنځلو کړو دا سړی کافر کیږي. او که د نورو صحابو د صحابیت ته د انکار وکړو نو سړی بدعتي کیږي. او چې د ابوبکر صاحب د صحبت او د ملګرتیا د صحابیت ته د انکار وکړو نو سړی کافر کیږي. دا نقطې ځان سره یاد ساتئ. ولې؟ ځکه په قرآن کې راغلی دی که نه اذ قال لصاحبه لا تحزن. کله چې خپل صاحب ته ووایي چې خفه کېږه مه
ان الله معنا اذ قال لصاحبه لا تحزن. نو د ابو بکر صاحب د صحبت اعلان الله تعالی په قرآن کې کړی دی، او چې د کم شخصیت ته صحبت اعلان الله تعالی په قرآن کې کړی دی او د هغه د صحبت نه انکار کې، نو سړی نعوذ بالله من ذلک په هغې سره کافر کیږي. او د دې نورو نه چې انکار وکړي نو سړی غټ بدعتي دی، دونه بدعتي دی چې الله یې شرموي، الله یې ذلیله کوي، الله یې خرابوي. یاد ساتئ ګل تاسو به یا خبر یې یا نه یې. داسې یو میاشت مخکې په بونیر کې تندر پروت دی. تاسو چېرته خبر شوي په بونیر کې تندر پروت دی؟ تاسو دې نه څو خبر یې چې په بونیر کې تندر پروت دی؟ یو میاشت مخکې په بونیر کې تندر پروت دی. په بونیر کې تندر چې کله پرېوته، زمونږ د دې چارپریجي مولوي صاحب ما ته رنګ وکړو، او تصویرونه بیا ما دې خلکو ته مخول، ما ته رنګ وکړو. مې ولې وي د بونیر د تندر نه خبر شوي، څه چل شوي دی؟ مې په تندر پروت دی او شپږ کسان مړه دي. وي نه، زمونږ د علاقې یو شیو وي پکې، باچا صاحب یې ورته وي، او هغه هلته ځان له چېرته کوډله جوړه کړې وه او ځان سره چېرته درې څلور ملنګان پیدا کړي. وایي په دغه کس شپه یو سړی ورغی او دوی ابوبکر صاحب ته کنځل وکړو، او چې څنګه یې ابوبکر صاحب ته کنځل وکړو، دا سني تیرادې خوا شو، چاردا مې کو د اسمان نه یو غر شو، شپږ په شپږ واړه ما سره پراته دي تصویرونه، شپږ په شپږ واړه داسې سوځېدلي وو که نه چې حیران به شې، ته به چې چا پې پټرول اچولي دي. مشهوره واقعه ده په بونیر کې دا شوې ده، د دې بونیر او د مردان په منځ کې یو ځای دی، داسې شړ غوندې ځای دی، هغې کې دا شوې ده. دا یو میاشت مخکې، یوه نیمه میاشت مخکې دا بارانونه چې کوم ډېر وو، دا ډز ډوز چې په دغه ورځو کې شوې ده. وایي چې څنګه یې نوم غلط ابوبکر صاحب واخیسته او دا سني ته خوا پاسېده وي، د اسمان د طرفه یو غر شو، دا ټول هر شی ولې ووال، او تصویرونه ما په خپل لیدلي دي، ما سره په دې موبایل کې پراته دي، دا ټول هر شی ولې ووال او الله تعالی تباه برباد کړ، ځکه د ابوبکر صاحب بېدبي یې کول. نو حضور صلی الله علیه وسلم د ابوبکر صاحب سره ناست دی. لکه تاسو نه تپوس کوم، دا په موږ هم تېرې شوي دي. تاسو نه تپوس کوم چې اوس یو سړی د خپل کلي نه لاړ شي او صرف یو ملګري ورسره وي، بیا به د هغه ملګري احسان مني او که نه مني؟ وایي سړی د هغه ملګري احسان مني چې کوم په خپل ځای کې پاتې شي، د خپل استاد سره، د خپل پیر سره. دا هغه سړي احسان به موږ سړی څو مني چې چېرته نه په خواره روزه کې راځي او نه په بده روزه کې راځي او نه په تکلیف کې راځي. نو حضرت ابوبکر صاحب د حضور صلی الله علیه وسلم سره 3 ورځې مسلسل په دې غار کې نه تېره کړې، غارې سور ورته ویل کېږي. بیا راووتل، چې کله بیا راووتل، د راووتلو نه پس مدینې منورې ته روان شو. په دغې کې ناشته معجزات رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت شو. د معجزاتو ځان له کتابونه ښه، تاسو مولیانې خو ځان له نه پیدا کوئ، خو زه خو لیونی یم د کتابونو. د معجزاتو کتابونه تاسو کتاب المعجزات نه وایي، ښه دلائل النبوت، څه دغه دی پراته دي، سمې پنډارې پرتې. دلائل النبوت د بیهقي، دلائل النبوت د ابو نعیم الاصفهاني، دلائل النبوت د مستغفری، دلائل النبوت د بوسیری، ډېر زیات راغلي دي. هغې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزې ذکر کېږي. حضور صلی الله علیه وسلم په دغه ورځ چې کله روان دی، داسې یو بوډۍ غوندې ښځه وه، د هغې داسې رمه وه، هغې کې یو چیلی وه. حضور صلی الله علیه وسلم تږې م اغوستې وه، اوږې م اغوستې وه، انسان خامخا په اعتبار د طبیعت سره خامخا. نو ابوبکر صاحب محسوس کړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اوږې راغلی. نو زنانه ته وایي د چیلی کې څه شته؟ یاره چیلی کې وچه چیلی دی. وایي تې را دې خوا که ام معبد ورته ویل کېږي، زما په ذهن کې نوم د ام معبد دی. ام معبد چیلی چې را دې خوا کړه، اوچه چیلی وه، په اوچه چیلی باندې حضرت ابوبکر صاحب بسم الله وویله، داسې وڅنډله او چې ګوتې ورته کړې، نو د ګوتو سره سره د هغې نه پی شروع شو. بیا ام معبد وایي چې تر هغه وخته پورې چې څو پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی، نو بیهقي نقل کړي دي دې چیلی مسلسل 9 کاله په د رسول الله صلی الله علیه وسلم
د ابوبکر صاحب د لاس مبارکو د وجې نه کړي دي 100 کاله په 9 کال او ډېر یې کړي دا ډېر معجزات د معجزاتو دا قسم چې دې سره خوراک زیاتیږي دا ډېر راغلي دي دا په حدیثو کې دونه دي چې ته به حیران شي په حدیثو کې دا ډېر دي ما تاسو یو حدیث ویلو د بخاري حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم مېلمه ولېږه حضرت ابوبکر صاحب سره مشهور حدیث راغلی دا مې جوړ درته تېره جمعه وي که بلې جمعه وي ویلې مې چې ابوبکر صاحب راغی مېلمنو ته خبرې وکړي نه مې ویلې که نه دې نه دام ثابته شوه چې مېلمه ته 2-3 غول هم شي ګوري پرې پوهېږي چې کله دې تنګوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت ابوبکر صاحب سره مېلمانه ولېږل ویره ما سره خو دا کسان دي تاسو یو 2 مېلمانه یې ځان سره بوته درې بخاري روایت دی چې کله یې بوته نو هغه یې کېنول او ورته وایي زه ځم د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم له کور کې زنانو ته وي چې دې له خوراک تیار کړي عبدالرحمن صاحب او کور والے مې دې له خوراک تیار کړي حضرت ابوبکر صاحب لاړ مونځ یې وکړو بیا د هغې نه پس ایثار شو بیا د هغې نه پس یې ډوډۍ خوړه چې راله مېلمانه نیغ ناست راغلي نو کور کې وی ډوډۍ نه ده خوړلې وي نه یې ده خوړلې نو ته سوچ کوه چې سړی لاړ شي پېښور ته او دلته راشي مېلمانه نیغ ناست راغلي او تیاره ډوډۍ کې نیغ ناست نو زنانو ته وی ولې نه ده خوړلې وي هغوی وی چې موږ بغیر د ابوبکر صاحب نه ډوډۍ نه خورو نه ډوډۍ راواغېسته او داسې د مخې ته یې ول راوویسته او په پښتو کې ترجمه دا ده خوار و زار شی خورئ دا ډوډۍ که نه ولې ماله تکلیف راکوئ ابوبکر صاحب ته وایي خوار و زار شی خورئ دا ډوډۍ که نه ولې ماله دا تکلیف راکوئ به ډوډۍ چې شروع شوه خوراک کېده اوس دا کرامت غیر اختیاري دي ښه خوراک او پته مته نه وه خوراک کېده چې ویې کتل او ډوډۍ نور هم ډېره شوې ده چې واپس یې کور ته راوړه ښځه ورته ډوډۍ مه خوړه یو هم خوړه وي مېلمنو مه خوړه یو مېلمنو مه خوړه وي دا خو دونه شوې ده چې ما که ما اچولې وه د هغې نه هم ډېره شوې ده بیا یې راوړه رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته وفدونه راغلي وو بیا مدینه منوره کې تقسیم شوه او د هغې نه سره پیر صاحب مبارکه کمه نه شوه داسې یو کندو دی الله تعالی پیر صاحب تعالی هم درکړي پرې پوهېږي زړه به دې یخ شي حضرت ابو هریره صاحب د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم 21 کجورې ورکړې دې نه خبر یې 21 کجورې ورته ور واچوي موږ ته بتکې وي بتکې پېژنئ که نه کتولې بتکې زموږ نه خلک یې ځان سره کوي هغې کې داسې 21 کجورې ور واچوي خو چې 21 کجورې ور واچولې نو ورته یې وایي چې ګورې بسم الله الرحمن الرحیم به وایي دا مې تاسو ته ویلي دي که نه کله چې لوټ ږدې نو د جیب کې چې کله ږدې نو کېده نو چې چې دا د لوټ خبره شو دي بوډاګانو ټول سر اوچت کړی ما له سمه غوسه په دې راشي که چې د الله او د رسول خبرې مې کولې نو ګورې سم نو هغه حاجي صاحب دا دې سر داسې روچت کړه د لوټ خبره چې کوم سر یې روچت لکه سړی چې حیران شي که نه نو چې لوټ کله ږدې شیرجانه جي نو په بسم الله به کېدی او چې کله دې راواغستو او چاله ورکې نو انا لله و انا الیه راجعون به ووایي دا مې ته ویلي دي دا لوټ په ټول پاکستان کې تابېږي خو ستا دې جیب ته به واپس راځي دا یاد ساتئ ټول پاکستان کې به تاویږي خو ستا دې جیب ته به څه راځي واپس خو په شرط دې سره چې انا لله و انا الیه راجعون چې چاله پیسې ورکړي او د دې نه پسې وې ابو هریره صاحب په دې عمل کوئ زما تاسو ته اجازت دی زما تاسو ټولو ته اجازت دی په خلاص پیرالی ښه په دې عمل کوئ چې ږدی بسم الله به وایي چې راوالی هم به بسم الله وایي چې چاله یې ورکوې نو انا لله و انا الیه راجعون دا لوټ واپس ټولو دنیا کې به ګرځي خو ستا دې جیب ته به انشاءالله واپس راځي خبره مې به هر حال تاسو دا کوله ابو هریره صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم قجورې ورکړې 21 قجورې ورکړې خو ابو هریره صاحب قجورې خو مې درکړې خو کار به دی چې کله لاس ورکوځې نو د ورکوځولو سره به بسم الله الرحمن الرحیم هریره صاحب به قجورې به راغستې څونه خوراک یې کړی په واقع حره کې یاره چې د واقع حرې تقریبا ډېر وخت شوی و ډېره زمانه شوی وه تقریبا 19 کاله 20 کاله تقریبا 21 کاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه 21 کاله وروسته شامیان راغلي شامیان د حرې باندې په مدینه باندې حمله کړه ویره درې ابو هریره صاحب پرې کتولي کې څه راغلي چې د دې ټوله دنیا د قجور نه ډکه کړې د خلکو له ورکې چې راویړولې همغه 21 په 21 کجورې پکې پرتې راغلې وي چې کومې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاس مبارک کجورې راغلې خوراک کې کله ناکله برکت راځي
بې برکتي مې راځي. یقین وکړه داسې بې برکتي راځي چې بسم الله ونه وایې که نه، داسې بې برکتي راځي چې حیران به شي چې بسم الله نه وایې. شیطان به سره خوري، برکت په دې نه اوچتېږي. زنانه چې بسم الله نه وي شیطان به خوري، برکت په اوچتېږي. بسم الله نه وایې نه سره راځي، بې برکتي راځي. نو حضور صلی الله علیه وسلم نه دغه وخت کې دغه معجزه مراله چې حضور صلی الله علیه وسلم د دې پی اوسکل او د هغه کومه ګډه چې وه د هغې دا پی زیات شو. حضور صلی الله علیه وسلم را روان شو. چې را روان شو اول 14 ورځې په قبا کې تېرې کړي دي. دې کې زموږ احنافو یو بله مسله راووته. د جمعې لمونځ په مکه مکرمه کې راغلی. حضور صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې و چې په مدینه کې به د جمعې لمونځ کېده. او قبا ته چې کله راغی نو 2 هفتې لمونځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم شوی دی. قبا کې 14 دن د الله پیغمبر تیر کړي. او قبا داسې کلي راغلی په هغه زمانه کې. او د قبا نه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینې ته هم نه دی راغلی. او قبا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعې لمونځ په خپله باندې هم نه دی کړی. دا زموږ یو استدلال دی په دې باندې چې په کلو کې د جمعې لمونځونه نشته، واجب نه دي راغلي. نشته په معنا د څه سره؟ واجب نه دي. که چېرته څوک راځي ته ښه خبره راغلې ده، خو واجب نه دي راغلي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم 14 دن تیر کړي دي په قبا کې، مدینې منورې ته نه مانځله راغلي دي، نه په قبا کې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم لمونځ کړی. بیا حضور صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته راننوته. ماشومان را غونډې شوي وې، هغوی داسې وړې وړې چمګې راغستې وې او هغې کې طلع البدر علینا من ثنیة الوداع. په موږ باندې د 14 سپومې د ثنیة الوداع د غر نه راوخته. وجب الشکر علینا ما دعا لله ده. د دې نه به ګورې تاسو نور تمبلونه نه جایز کوئ. ګورې ښه د غټو ښځو تمبل ناروا دی. د پیغلو زنانو تمبلونه په 2 لاسو سره ناروا دي. په 1 لاس سره د فقهاو په نسبت باندې د جواز لاره بوشي، خو په 2 لاسو سره دو طرفونو سره چې هم د شان یم د مخې دی دا فقهاو ناروا کړي دي. ګوري اگر چې دې کې لقیل او قال او مقال په دې کې نشته، نصاب الاحتساب کتاب ذکر کړي دي، خو د موسیقۍ نه په الحال عام خلک ځان ساتي. عام خلک د موسیقۍ نه ځان ساتي. دا خواصو ځان له لارې دي چې څه کوي هغه د پیر صاحب مبارک خپل کار دی. که ځان ته چېرته د حضرت باهو صاحب او یا د حضرت سلطان العاشقین څوک سلطان باهو صاحب دغه لګوي نو هغه پیر صاحب مبارک ته اجازت دی، خیر دی، خو ټنګه ټکورې به پکې نه وي راغلي. ښه ټنګې ټکورې د علماو سره دا ښه کار نه دی راغلی. اگر چې څوک د جواز حکم کوي نو هغې وایي په دغه وخت کې صحابه دب غږاو. دب په معنا د دې سره تمبل یې غږاو. صحابو سره واړه واړه تمبلونه هغې غږول. مونږ ویو ټیک شو دا تمبل یې غږاو، خو دا په نیت د تلهي سره نو راغلی. تلهي په معنا د شهوت سره نو راغلی، د سر سره نو راغلی، بلکې دا صرف په اعزاز د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې او په اعزاز کې خیر دی. په دغه وخت کې جواز ورکړی رسول الله صلی الله علیه وسلم. بیا د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې نه منع کړې ده. نو تاسو به په موسیقو کې نه پروځئ. ګورئ خاص کر شیخان پیران او زمونږ د ملګري دوستان دا په موسیقو کې نه پروځي. طالبان کله نا کله ګانې اوري. ګورئ پې پوهېږئ طالبان مولیان د ګانې نه اوري، په قلار د ښه کښېني، په قلار دی ښه کښېني. اگر چې کله نا کله اوري دماغ د سړي خراب شي. ګورئ خو ښه دې کښېني، ښه په قلار د شریعت قانون تابعداري دې وکړئ. حضور صلی الله علیه وسلم راغی او چې څنګه را دننوت نو د هر چا دا خواهش راغلی چې الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې زما مېلمه شي. ځکه چې دا خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هر چا دا خواهش. حضور صلی الله علیه وسلم کافرانو دا یا منافقانو دا چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې زموږ مېلمه شي. کافران د عبدالله بن ابی او د عبدالله بن عبدالله غوندې لوی کافران او مشرکانو او منافقان هم دا وایي چې دا دې زموږ، ځکه یو اعزاز راغلی. د دې نه دا پته مو لګېدلی چې مېلمه په 2 قسم معززي. ګوري یو د دین په معامله کې معزز والی او یو د دنیا په معامله کې معزز والی. د دنیا معزز هم که چېرته راولي ځان سره کښېنئ خیر دی، خو چې لالچ پکې نه وي. فقها یې وجیبه خبره کوي، نصاب الاحتساب نقل کړي دي، وایي چې یو سړی راولګېد او د چا لاس یې ښکل کو او دا سړی د دنیا په معامله کې مشهور نو دا نه دی ټیک. لکه د اوس یو سړی راولګېده او دا وزیر اعلی لاس یې ښکل کو
د ګنډاپور لاس د ګنډاپور لاس په تاسو څه کول کیسه خو زه د ګنډاپور لاس کول کوم یا د قیدی نمبر 804 لاس کول یا دا چې بل چا لاس کول کو نه چې د ګنډاپور لاس کول کې نو 3 ورځې خو بیا دي د خلینه بینځي وته 3 ورځې خو باندې د خلینه بینځي خو ګناه به دې ملاوي او بیرمن نه رسی نو څه ثواب پکې نه نشته د باچیانو لاس چې کولاوي ثواب پکې نه نشته د درو کسانو لاس کولول دا سنت دی یو د سلطان العادل دا نیک بادشاہ څوک دی ابو بکر صاحب عمر صاحب عثمان صاحب علی صاحب مولا عمر صاحب د دې نیکو بادشاهانو لاس چې کولو کې دا سنت دی باقاعده یو د سلطان العادل یو د عالمانو او یو د اولیاء د عالمانو د اولیاء د سلاطینو عادله لاس کولول جایز دی او چې د دنیا په معاملات کې ګوري د دنیا په معاملاتو کې مولیانو د خلکو لاس مخ کولوي ګوري تاسو خو لاس مخ کولوي تاسو غو تصور نه ور ترغاړو ځای ګوري ښا کله نه کله داسې کېږي کله نه کله د دنیا په معاملاتو کې سړی د مولا او د پیر خیال نه ساتي خو چې د دنیا د مشر راشي نو خلک په ځان کله نه کله کوي دا شیم کېږي چې دنیادار خلک ته بیا دا هیڅ نظرونه کې ګوري دا یا څه دا کولې د الله د رضا لپاره کړو الله بدل بیا ثواب درکړي حضور صلی الله علیه وسلم را چې څنګه را دن نشو نو حضرت حمزه صاحب روایاتو کې راځي د حضور صلی الله علیه وسلم خپې خپل کړي حضور صلی الله علیه وسلم په اوخه ناستو کړ او د کشر ورواره راغلی البدایي والنهایي نقل کړی دي چې څنګه امیر حمزه صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی امیر حمزه صاحب اول ولید نو راغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارک خپل کړی لاس یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل کړ او بیا د حضور صلی الله علیه وسلم د انتظام لپاره چې کوم ځای کې وي یو جرګه کې ناستل دینه ما دام رښتلی دي چې جرګم په داسې معاملو کې جایز ده ځکه 2 کسان د اوس 2 کسان د خزرج او 2 کسان د مهاجرو نه کې ناستل چې حضور صلی الله علیه وسلم به کوم ځای کې اوسي ځکه هر چا وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی موږ سره اوسي وصلی الله علی خیر خلقه یا الله رحم وکړي کرم وکړي مغفرت نصیب کړي تکلیف نه په امان کې وساتي دوه جهان خیرونه برکات راکړي یا الله د دوه جهان شرونو مصیبتونو نه په امان کې وساتي څوک چې پات شوي دي دعا وته کوي چې الله تعالی وبخي څوک چې بیماران دي دعا وته کوي چې الله تعالی صحت کامل عاجل ورکړي یا الله د خیر او برکت فیصله وکړي یا الله د شر د فیصلو نه په امان کې وساتي رب کریم د فلسطین د مسلمانانو امداد وکړي رب کریم يهوديان تباہ برباد کړي زموږ په ملک اسلامي خلافت راولي یا الله په ملک کې شریعت نظام راولي ټول عالم اسلام له یا الله فتح ورکړي او د کفر غلبه یا الله تعالی ختمه کړي وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین